السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو لکه څرنګه چې زموږ چینل معلوماتي چینل دی نو موږ به همیشه کوښښ کوو چې تاسو ته معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې وړاندې کړو په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. دوستانو موبایل ټي وي کیمرا موټر او داسې نور شیان موږ په خپل ورځني ژوند کې استعمالوو، خو زه به یې درته نن تر ټولو کوچنۍ بیلګې درښایم، شاید تاسو تر اوسه پورې لیدلې هم نه وي، په دې هیله چې ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي سبب وګرځي. اول زینکو ټینی ټي 1 د نړۍ تر ټولو کوچنی موبایل. دا موبایل چې ډېر کوچنی دی، له یوې سکې نه هم سپک او د یوې ګوتې په اندازه دی. دا موبایل د زینیو برتانوي کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی. LCD یا سکرین یې له نیم انچ څخه هم کوچنی دی. په دې موبایل کې 300 کنټیکټ ثبت کولی شو او د 2G نیټورک د استعمال وړتیا لري. بیټري یې په یو ځل چارج کولو سره 3 ورځې چارج کوي او قیمت یې څه وخت وړاندې $40 و. دوهم سیکو واچ ټي وي د نړۍ تر ټولو کوچنی ټي وي. لکه څنګه چې په اوس وخت کې آیفون ساعتونه د زیات شهرت درلودونکي دي، خو په 1882 کال کې د سیکو جاپاني کمپنۍ لخوا جوړ شوی ټي وي چې ډېر کوچنی و او د یو ساعت په بڼه و د زیات شهرت درلودونکی و. دې ټي وي خپل ریسیور درلودو او ورسره کنیکټ کېده او په دې کوچني ټي وي کې مختلفې برنامې کتل کېدلې. دا ټي وي په هغه وخت کې ډېر زیات مشهور و، په میلمستیاو او داسې نور ځایونو کې به خلکو استعمالوه. دا مشهور او شانداره ټي وي په 1884 کال په نړیوال ریکارډونو کتاب یا ګینیز ورلډ ریکارډ کې هم ثبت شوی دی او قیمت یې 10 میلیونه ین و. دریم Y3000 د نړۍ تر ټولو کوچنی کیمرا. دا کیمرا چې 2 میگا پکسل ده، یوه تکمه لري چې هم عکس اخلي او هم ریکارډ کوي. دا کیمرا چې ډیره کوچنی ده، د یوې سکې په اندازه ده، په یو ځل چارج کېدلو سره 10 دقیقې ریکارډینګ کوي او قیمت یې $100 دی. څلورم پیل د نړۍ تر ټولو کوچنی موټر. دا موټر په 1962 کال په بریتانیا کې جوړ شوی دی. دوستانو دا موټر یوه دروازه لري، یو هیډ لایټ لري، ریورس ګیر نه لري، اوږدوالی یې 450 او سور یې 140 انچ دی. د تولیداتو شمیر یې 500 ته رسیږي، خو په 1964 میلادي کال کې یې تولیدات ختم شوي دي. دوستانو اوس هم په بریتانیا کې داسې 20 موټرونه شتون لري، خو یوازې د تفریح او چکر لپاره په پارکونو کې استعمالیږي. ویل کېږي دوستانو چې د دې موټرونو رفتار د پیاده مزل نه هم سلو دی. پنځم لایف ان ا باکس. لایف ان ا باکس یو یخچال نوم دی او لایف ان ا باکس ځکه ورته وایي چې د دوايانو د ساتلو لپاره استعمالیږي. دوستانو زیاتې داسې دوايانې شته چې باید په یخچال کې وساتل شي، نو د دې لپاره یوې چینایي کمپنۍ داسې یخچال ډیزاین کړی چې د دوايانو د ساتلو لپاره استعمالیږي او هم یې د سفر پر مهال استعمالولی شو. دوستانو دا کوچنی او زیرک یخچال 10 سانتي متر اوږدوالی لري، د بیټرۍ څخه چلیږي او هم په موټر کې چارج کیږي. شپږم هم د نړۍ تر ټولو کوچنی ښار. دا ښار د کرویشیا په هیواد کې موقعیت لري چې یوه ځانګړې او په زړه پورې ښکلا لري. دا ښار 4 دیوالونه لري، 2 سړکونه لري او په دې کوچني ښار کې یوازې 20 کسان اوسیږي او هر کال زیات سیلانیان د نړۍ د ګوټ څخه د دې ښار د لیدلو لپاره راځي او د لیدلو یې خوند اخلي. د لیدلو مو مننه. دا زموږ د نن ورځې معلومات. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې ضرور رسیږي.